سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي یو ځل بیا مصطفی میاخیل او سید حمایت الله سادات ستاسو درنو چوپړ ته راغی او تاسو برنامه چمتو کې د اختر ورځ شپې دی. اختر ته نو یوازې یو ورځ فکر کوم پاتې ده او اختر لپاره نو په ښار کې تیاریان روانې دي. سادات صاحب کوم سره مشي په خیرونه؟ مننه میاخیل صاحب، څنګه خپله ښې جوړې په خیر الله دې وکړي چې تم روغه جوړ اوسئ او لیدونکي هم ټول روغه جوړ اوسئ. بالکل مننه، ژوندی اوسئ. ته ګورې چې دغه د تلاشي چوک نه تر مخابراتو چوکه پورې دواړو خواوې سړکونه بند شوي د ګاډو لپاره رفت آمد پرې نه کېږي. صرف او صرف شی کېږي چې دا سامانونه دي دا خرڅېږي، دلته چپلکې دي او هر څه دلته مکمل پراته دي. دلته چپلکې دي که نه؟ سلامونه سلام سي. وعلیکم السلام. نوم مبارک دی؟ قدرت الله. قدرت الله. چپلکې اخلي که خرڅوي؟ خرڅوم یې والا جي. څنګه دي قیمتونه څنګه دي؟ والا ښه دي، بس ګزاره کوي. تر ټولو قیمتي چپلکه کومه کومه چپلکه سره؟ هغه قیمتي دي. په څو دي؟ هغه 4,500. ښه او ښه ډېر ښه ده. او خرڅېږي که نه؟ والا ښه دی، ګزاره کوي، شکر دی. او خرڅېږي. تېره وړوکې اختر وړوکې اختر نه ډېر ښه دی. ښه ده انشاءالله. ښه دی او زه ډېر ښه ده، خدای دې ښه کړي، ژوندی اوسې. ګزاره کوه خلکو سره. ولې نه ګزاره خو کوو چې ګزاره ونکړو، یو حالات ګډوډ دی، باید ګزاره وکړو عوام سره که نه. شیخ اوسې پاتې شي. والا مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې. ښه نو هاخوا ځه چې ماما سره ونه جنګېږو. وای داسې رش ده. نو د جلال آباد ښار خو ماشاءالله نو په ګڼه ګوڼه کې نمبر 1 ده ښه، او ډېر زبردست ده. ماما څنګه یې؟ ستړیا مه شي، تختې به نه تختې به نه وتښتېده. چپلکې هم پاتې شوله. ښه 10 روپۍ ګیلاس دی، بادام په دوکان ناست دی. خپل ورته همدا شی ووایه چې ورته یې دا څه چې میک کې لګولي دې دې اسمانه ورنږدې ګیلاس باندې کې راشه ووایه. ښه راځه نو مخکې به ورځو. ته ویلی شې؟ ها ته ویلی شې؟ څه دا شعر چې ویلی چې ووایه. شربت دی په ګیلاس دی، په 10 روپۍ ګیلاس دی، مصطفی په دوکان ناست دی، که چا واغوستو قدر ښه کوی نه خو به کور به ده. دغه نو د سمبوسې پخې ماما. مسافر له خو یو لږ سلام واچوه. مسافر له خو یو سلام واچوه. مسافر له سلام واچوه. مسافر له اختر دغه دی نو وچ سلام ورته خالي واچوه. مسافرو ته ګرم ګرم سلامونه وایم. ګرم ښایسته اخترم ښه اختر غواړم. کومه د برحاله راشه هغه ته مشکل دی، اوس مشکل لري. هم میاخیل صاحب میاخیل صاحب دا امانت دی. مسافر 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 غریبانان بلته مزې کوي، بلته مزې کوي. جوړ تاسو. السلام علیکم. وعلیکم خیر لاس راکړه. طبیعت دې ښه ده؟ شکر الحمدلله. چی ده؟ معلوم عابد دی. عبید څه شی؟ عابد صافی. عبید صافی چی خرڅې؟ دغه چارجر ګوشه کې دا شیان دا خرڅول. دا دوګای څنګه دی؟ اورې کړه خوښه ته؟ نه اورې نه کړی. ها دې کې در چولکی خوشبوئی کې وتا دا په 100 روپۍ ده. دا خو موږ 1.5 روپۍ خرڅول. 1.5 روپۍ ډېر ښه. کار برابر دی ان شاء الله. شکر الحمدلله. بس چیرته تختې دی خراشه دی خراشه چیرته تختې؟ السلام علیکم. حکمت ته نه نه ته خبر مې سره تختې سره تختې دی خراشه خبر ده ته په ټیم سره ډوډۍ خورې؟ زه بس کوم چې وسه وشي نیمه یې وایو نیمه گزاره کوه. زه ورځه ښه زه چې ځو نو مخکې ډېر ښه دی. په خیر جوړ تازه خیر طبیعت ښه ده په خیر یې. چی وایي شیر ورته وایم. شیر وایي؟ نه نه مکه زه چې ځو مخکې ځه زه ځو وایه که نه چې پکې وایم جوړ تازه جوړ په خیر سره ته څنګه یې؟ نه 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 ولې تختې؟ څنګه وروره ښه ژوند زندگی طبیعت ښه ده؟ ورځو نو لمزه خدا اوه دا په څو دي ماما؟ ګیلاس 10 روپۍ ورو. ګیلاس 10 روپۍ دی او مسافرو ته په څو دي؟ هغه ته مفت دی. مفت ده؟ مفت دی. او دې ته په څو ده؟ دا خارجي ده؟ خارجي ګیلاس 10 روپۍ. ورې سا ایلی سا به سا وایي سه انا سا سه سه خلاص سلامة سلامة سلامة
دا چې وای ولې ما ته مفت راکې ته بسل روپۍ ما ته لاړ سترګو وای نه زمونږ مېلمه دی ولې زیګا ولې سه مولا ولې سه وران ولې شي چلا کلی سه مولا لا ول نه خپکړم وای نه نه غب مې لګاو ما نه سي لا سي شا پیلو نه نه امر کو ګلاس کې وای واچو نه مې ورته چې پرې دا خار دی خو د خارجيان دي ها څه شروع را زه دې پرې خودم ته لاړې دا وګوره دا مسلمان څنګه څنګه رو رخیب خیر سپیډ کې دلته زنانه وی کړه ها. تر تیر تر تیر شو لاړه زه ډېر ښه ها ماما د سرخان نه خرڅيږي شکر دی الحمدلله څو دانې تر 100 متره خرڅ کړي یا نن به مې یو 15 دانې خرڅ کړې ماشاءالله ماشاءالله په څو دا په څو دا مختلف دی پکې داسې سل یو نیم سل اختر خم را روان ده بخیر ابو براک دی ولای کنه قرباني بس څه چې قسمت کې یو دی بس الله الله دې وکي امين خیر اوس څه فصله څه خبره دی هوادوال ته سوای ورته یاره بس هیوادوالو ته موږ دا دغه دی چې بس تقوا دې دغه کې پوه شي کنه تقوا کې د ټول دنیا او آخرت فائدې دي ډیر مننه خوشاله اوسې تاسو سره قربان شم راځه مخکې دا چې پخې پکوړې پخې ها څه شو رش زیاد ده ها رش زیاد ده کنه چشمه 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 ساتونه دي راځه ساتونه در باندې ګورم امو هغه وبچ نه تر سات کوم ده نه یو ماشوم لپاره څه کا کې ګورم نه دوکا څنګه کو دا ساتونه دی وبن اخلي ها او دا ساتونه دی وبن اخلي ها خشه ده په دا په سو دي دا ورو په حساب کې مې سره نه مړ نه سلا بل یو 16 روپۍ راکو ماته له 15 ماته راځي کینځره مات راځي درو خو بنې ویل ولا بس تیک بسوت هم تیک خشه خراب شي هم راځي دا شی ویل یو 15 ماته راځي په 16 تاسو ورکړم ها را 15 راځي ها په 16 ورکې اوسه یا 16 ورکه کوم یو هاي وړز داس ګلاس بلوز کوم یو والو کوم یو خدا دا خدا دا په خو خبي دا نه والو والو والا ها کرا بیا د سن راځو شو یارم دا تور سیدا دا سل دا دی ونیم سل سلوخ راکو سلوخ راکو دا پکې راوړه دا چې بیا غلط نشي رانه نه ها کنه کومه څه گزاره سره کوو ماته نه کو شو ها خلکو ته ورته استعمالي او به مشکل نه لري دا خو بیٹې مم ده کنه خو ټیم کا دا مشکل نه زیاده شي په ټیم کې ها وګورئ په کوم نیولا صبح جی وطن نوم څه ده نوم نجیب الله نجیب الله نجیب نجیب ته کوم ځای پکتیا پکتیا ماشاءالله صبح جی وطن لاندې باندې دولس لاندې باندې 12 څلور بجې څلور بجې او دا 3 د میرویس لپاره شو ښه ها دا میرویس افغان لپاره وړي میرویس مې خیل لپاره شو دا ورور سات په ټیم شو اے دینر بچیا دا ورور خیر اوس چې شي یخ ګرم چیرې باندې مشکل نشته زموږ دا کوم سکیره باندې مشکل نشته ولې په پلاړ سترګو خیر نه په سر نه پیسو باندې اوس کرا باندې یاره ها دا د سات مو واخیسته ښه بیا به ونه وشي مې خیل خرچه نه کوي اورې ساداتا بیا ونه وایي چې مې خیل خرچه نه کوي خرچو خراب کړی مې ښه اوس مې خرچه ستاو کتله او کنه همدې خرچو خراب کړو ګډ وډې کړو ګډ وډه ها او دوستانو زیاتینو بنګلیوالو کو سیت رسیدو کیو او بس چړیم د خې پریمانه خرڅيږي چړیم شته کنه دواړه شته چړیم شته او چړیم شته اخو وړو دارش کنو برخې شو بر لوکیشن باندې راځه رامنډه راشه مرکه ما سره نه کمال رامنډه الله رامنډه
یو سندره خو دې دې دغه سره هغه پورې بس انا ما له چیرته راځي دا سندره وکړه دا سندره نه ده ښه دوستانو تاسو وګورئ دغه رش وګورئ دلته دغه خلک وګورئ چې د اختر لپاره سوداګانې کې راغلي دي ورته واړو کیمرا چې پته یې ولګېږي تاسې ګورئ نو ماشاءالله جلال آباد ښار نو ګڼه ګوڼه زیاته ده پکې ته څنګه یې صحیح نوم د چا ده راځه تخته مه کنه دې خو راشي کنه السلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مه سې ژوندی اوسې وروره ښه جوړې په خیر یې خیر تره غوره ده ځوان تا نوم چی ده نوم مې نایب زاده دی وروره نایب زاده ستا نوم څه ده نواز نواز صافی صافی ستا سید جهان افغان څه شی سید جهان افغان سید جهان افغان څه شی واخیستل که نه والله لږ مریض وم راغلی وم معاینات مې کول څه شی مریض وي خیر تبرکلوز و خو شکر دی معاینات یې چې ډېر منفي وو منفي و دا د ملګري سره راغلي دي دا مې انډیوالان دي پښتنې کوم ځای نه راغلي دي د لسمې ویالې نه د سمې والې نه څه شی واخلم که نه انډیوالان دې راغلي بس درته ولا رالو اوس لږ چکر او وو پوښتنې ته دې راغلي که نه خرچه خو هم کوي که نه او بالکل اختر لپاره به چی ورته واخلي اختر لپاره به سپلی به ورته واخلو خلک دې نه ګوره ها بالکل بې غمه شي او که دروغ دې ویلې نه ولې باور دروغ پرې لري که نه او نه رښتیا ووایه بالکل هغسې بروګان دي هو لرو به دا نه ده دا به اینده کې نه کوي صحیح ده نه دا داسې نه و نن ورور پر هغت مې و هغه ته مې امضاګانې کولې هغه دې ته یو شوقي وکړله امضا ده زما بیا امضا سیده درته ملک کړې هغه ټاپۍ ده. والې نه ده. ټاپه نه وه شکر دی هغې کاته والا دې نه وروره ډېر ښه ځوانان یاستئ او نه ده په کار که نه هغه ځینې دلته ټاپي وایي ځینې دلته وایي څوک چړو باندې ځان وایي که نه او بالکل چا دلته ګرمۍ ته ته اچولی دولسم کومې فرق شو زه بل ورور مې دی ښه تاسو نه فرق شوی نه، ته خو نه فرق شوی ته خو نه فرق شوی دلته راشه نوم دې څه ده نوم مې بهار بهاره ته خو په دې بیان نه وتی شي راځه شعر دیوان اوریدنه ته چا شعر ویل وایي دا د بهار راغی که بهاره دې خو راشه یار یو ښایسته شعر ووایه راته ډالۍ که زه اختر به را روان شعر به ووایو ووایه دا د یو چاته ډالۍ وایي لویه کلمه را سره هیره دی ښکلې ستا نامه را سره هیره دی لویه کلمه را سره هیره دی ښکلې ستا نامه را سره هیره دی او دلته چا ګورګورې رانه غوښتې اوس دروازه را سره هیره دی او دلته چا ګورګورې رانه غوښتې دي اوس دروازه را سره هیره دی او ستا د بڼو ټکي مې لوستلي دي اوس ستاره را سره هیره دی او ستا د بڼو ټکي مې لوستلي دي اوس ستاره را سره هیره دی بس یو ته مې په سترګو کاغذ بس نوره زمانه را سره هیره دی ډېر ښه ډېر ښه بس یو ته مې په سترګو کاغذ بس نوره زمانه را سره هیره دی او خلکو چې سپینغار پکې ښخ کړی او ها هدیره را سره هیره دی ډېره ډېره مننه ژوندی ډېره مننه هر جانه سادات صاحب اخوا ته بازار ورته ښه خلکو ده دا خو خو دې وښودله راځه هغه خوا ده دا مریض ده مریض یې څه نه ولې مریض یو وروره شکر کاروبار کو ډېر جوړ ورو د خولې کاروبار کو هم دلته په دې ښار کې دکانداران ته د فروشي په حساب باندې خولېګانې ورکوو خولۍ یې د کوم ځای د کندهار ولایت د کندهار نه دوه دسماله دې ولې دوه دسمال هم د دې خاطره چې پر سر مې درد کېږي نه یخني نه د کندهار نه او خولېګانې ښې خولېګانې راوړي ښې خولېګانې چې کوم ډیزاین په افغانستان کې ما غره سره دي ما غره خولۍ سره کوم ځای راوړي دي خولۍ د کندهار څخه راوړي جوړیږي هم نه په سند کې ګڼل کېږي جوړیږي او کندهار څخه اول دلته ماشینونه راوړي بیا څنګه به دلته ماشینونه کار نسته ماشینونه په افغانستان کې د کم افغانستان چې راوړل شي بیا خو سی کار کوي په سی معنا کار کوي چې په هر ځای کې ولګي کار کوي کابل نه چې په یو ولسوالي کې ولګي دا ډېره مهمه موضوع ده چې پاکستان نه خولېګانې او دغه راځي بیا دلته د تجاران ماشین نه ولګي خو دغه د وطن ځوانان چې د په کار مصروفه شوي به خپل وطن ته ګټي یا به خپل کاروبار په ماخوس یا به یو لاس ته شي ورسي ډېره مننه الله موږ سره ځي میلمه الله دې وساته مننه ژوندی مننه جان اجازه نه لو اجازه لو ښه دوستانو خدای دې وکړي چې خپرونه مو خوښه شوې سادات ته او ما ته دواړو ته نور څه شی وکړي اختر مو مبارک شه اختر مو مبارک شه موږ ته اجازه راکړئ تاسو اجازه راکړئ. خدای سپارو الله په امان